حجره کې به د غرمې دیګ قاري افضل او د ماښام دیګ ملا سید احمد کاوه. سبقونه په چې څنګه وویل شول، قاري افضل به د غرمې دیګ لپاره تیاری شروع کړ. انور شاه چې له افضل سره یې پۍ پرې ایښې وې، هم به ورسره د لوښو په مینځلو، وریجو پاکولو، کچالو سپینولو او دیګ تیارولو کې مصروف وو. دوی له کار سره سره مجلس هم کاوه. غوښتل د یو بل په سرګذشت ځان پوه کړي. د افضل سره په ورځو مجلسونو کې انور شاه یوه نوې دنیا کشف کړې وه. دا اصلا حجره نه بلکې د مخفي مجاهدینو قرارګاه ده. په سیمه کې د طالبانو لخوا سرګروپ ملا نسیم مبارز نومیږي. مبارز د پایلوچو کلي سره د نږدې کلي دی. هغه د امارت په دوره کې د شمالي پختونو کې هم جنګېدلی. د شایکوټ له جنګه په ټپي حالت کې راوتلی و. وروسته هم امریکایانو ته ډیر مطلوب و. څو ځله یې کور تلاشي شو، خو په لاس ورنغی. ملا مبارز د خپلو جهادي تعلق او پراخ شناخت په واسطه له خپلو سیمو څخه څو تنه مجاهدین راټول او ګروپ یې تشکیل کړ. دا چې اکثره مجاهدین له خپلو کورونو هم په پټه جهاد کوي او له کوره د درس په بهانه راوتلي وو، دې ته ضرورت و چې دوی یوه د شپه تیر ځای یا مرکز ولري. په غرونو کې د مرکز جوړول او اکمال سخت و. بله دا چې د شاهي کوټ د جنګ وروسته امریکایان د هوارې په نسبت غرنیو سیمو ته ډیر متوجه وو. بالاخره یې وپتېیله چې د ولسوالۍ مرکز ته نږدې د پایلوچو کلي په حجره کې مجاهدین د درسي طالبانو په عنوان ځای په ځای کړي. مجاهدین د کلي مولوي صاحب ته ورولېږل چې موږ درسونه شروع کوو. ملا صاحب هم ډیر خوشحاله شو او اجره فعاله شوه. طالبانو ظاهرا کتابونه شروع کړل، خو اصلي هدف یې د شپې په پټه جهادي فعالیت و. دوی له همدې امله د وظیفو راټولولو لپاره کوم کشر طالب هم نه لري چې هسې نه راز افشا کړي. بله دا چې کوم نوی او ناشناخته طالب د داخلي لپاره راځي، دوی ورته د درس او اجرې وضعیت داسې بیان کړي چې هغه د بل کلي حجرې ته په تګ مجبور شي. قاري افضل ویلي و چې دی اصلا د پکتیکا د مرکز کرنې دی او له کوره راتښتېدلی دی. هلته یې چې له مجاهدینو سره په رابطو پلار خبر شو، نو ورته یې وویل چې کور ته به اورونه او پردۍ بدۍ نه راوړي. که سمېږي سم شه، که نه په خپل لاس د قومندان ته لاس تړلی وروړم. افضل ویل چې بالاخره مجبور شوم چې کور پرېږدم. ډېر وخت په شلګر کې وم او اوس له مبارز سره دلته راغلم. له قاري افضل سره له مجلسونو وروسته انور شاه اوس په دې هم پوهېده چې د دوی په ملګرو کې ملا آصف اصلا ملا نه دی، بلکې د ننګرهار پوهنتون د انجینري محصل دی. اوس د اوړي په رخصتیانو کې د جهاد په اراده راغلی او مبارز دلته له نورو مجاهدینو سره ملګری کړی دی. دا چې د نابلدو خلکو په حضور کې پټه خوله ناست وي او یوازې په هو او نه ځواب ورکوي، وجه یې دا ده چې اصلي سیمه یې د وردګو ولایت د بندچک ولسوالۍ ده. انجینر آصف نه غواړي چې د لهجوي تغییر له امله یې دلته خلک وپېژني او بیا پرې شکمن شي. افضل ویلي و چې ملا خیرالله چې د شلګر د خوا دی اصلا فارغ مولوي دی، خو دلته یې د شپې تیر لپاره بیرته کافیه او بدیع الميزان شروع کړي. دی استاد مولوي صاحب ته د سبق په وخت ځان داسې ښیي لکه په ټکي چې هم نه پوهیږي. مولوي صاحب یې کله له ډېرې غوسې ملا کوندل بولي. انور شاه له قاري افضله دا هم اورېدلی و چې دلته د دوی اصلي مشر ملا مبارز دی، خو له هغه راوروسته په حجره کې د دوی مشري ملا خیرالله کوي. مبارز نه یوازې ښه مجاهد دی، بلکې د پراخې مطالعې او جهادي پوهې خاوند دی چې د امارت په دوران کې ځانګړي نظامي او تربیوي معسکرات ویلي دي. ملا مبارز چې ټول خلک یې د مجاهد په حیث پیژني او حکومت ته هم ډیر مطلوب دی، پټ ګرځي چې یا خو یې د عملیاتو پروګرام وي او یا ملګرو ته د جهاد ځینې تخنیکي زده کړې او یا فکري تعلیم ورکوي. افضل به بیا د مبارز په صفتونو ژبه ټکوله چې الله تعالی عجب خویونه ورکړي دي. سره له دې چې زموږ مشر دی، خو د قربانۍ ځای ته همیشه خپله ورمخکې کیږي. که د ماین کار وي نو خطرناک کارونه یې لکه د ماین برمه کول، د ښخېدلو ځای ته یې وړل او عمل ته یې بسته کول ټول په خپله کوي. ملګري یوازې د پیردارۍ لپاره ورسره وي. که د شبنامو خپرول وي، تر ټولو خطرناک او بازار ته نږدې ځایونه د ځان لپاره انتخابوي. مبارز ته یې پلار واده کاوه، خو ده ورته ویلي و چې اول یې زما کشر ورور ته وکړئ، زه بیا وروسته واده کوم. غرض یې دا و چې یا خو د شهادت په تمه و او یا دا چې فکر یې کاوه چې واده به یې د جهاد اراده کمزوري کړي. د افضل له دې توصیف وروسته انور شاه ترې پوښتنه کړې وه چې مبارز دومره ښه سړی دی، نو تاسو نوم ورباندې ایښئ. افضل کټ کټ خندلی و. د انور شاه اشاره دې ته وه چې افضل د خپل شوخ طبیعت له امله په ټولو ملګرو ځانګړي نومونه ایښي وه. خیرالله یې ملا کوندل باله، ملا عبدالهادي یې د پښیلوڅو یا پایلوچو ملا او انور شاه بیا ملا مکتبی اخوند باله. سکڼی ماښام و. د کوټو مخ ته د سپیرې چوترې په پلاستیکي فرش یوې خواته انجینر آصف د ماښام په نپلو ولاړ و. تر څنګ یې قاري افضل د څراغ ښیښه پاکوله چې دروازه وټکېده.
ملا سید احمد سمسۍ په لاس کې د اور له ځایه ورمنډه کړه. څوک یې؟ زه یم. ته څوک یې؟ زه یم. انور شاه. دروازه خلاصه شوه. انور شاه په غوټه کې له تړلې وچې ډوډۍ سره راننوت. قاري افضل پرې غږ کړ. دروازه بیرته در سره ټمبه کړه. انور شاه د وظیفې د ډوډۍ پاسته چې د کلي 2 تنو هلکانو به راټولول په دسترخوان کې ویډ کړل. یو لوی یو کوچنی، ځینې وطني، ځینې د بازار وړو، له ځینو پاستو ځینې برخې خوړل شوې، خو انور شاه اوس د وظیفې له نیمکله ډوډۍ سره بلد شوی و. دسترخوان یې پټ کړ. کاسې یې نلکې ته د مینځلو لپاره واخیستې. ترپ شو. د انور شاه خواته لوټه ولګېده. انور شاه وارخطا غوندې شو. غږ یې کړ. دا لوټه چا راوویشته؟ چې ورپسې بله راغله. انجینر آصف پرې غږ کړ. لوټې چا راوویشتې؟ نه پوهېږم، 2 لوټې مې تر څنګ ولګېدې. سید احمد بیا د دروازې خواته منډه کړه. د دروازې له خلاصېدا سره یو مټور ځوان راننوت. سید احمد ورسره په غېږ پوښتنه وکړه. انجینر آصف او قاري افضل هم ور ولاړ شول. انور شاه هم لاس ومینځل. د چوترې خواته ورغی. د راغلي کس سره یې روغبړ وکړ. مخکې له دې چې پوښتنه وکړي، انجینر آصف راغلي کس ته مخ کړ. دا مو هغه نوی ملګری دی چې ما یې درته ټوله کیسه کړې وه. انور شاه نومیږي. اوس همدلته له موږ سره اوسئ. د اخلاص او ایمان ټوټه ده. انور شاه پوهېدلی و چې راغلی کس ملا مبارز دی، د دوی د ګروپ مشر، چې د کلیوالو په خبره د حکومت تور دی، نو ځکه پټ ګرځي او حجرې ته هم غلچکي راځي. مبارز له انور شاه سره 2 وار پوښتنه وکړه او بیا یې داسې مخلصانه مجلس ورسره شروع کړ لکه له ډېر پخوا یې چې پیژني. شیبه وروسته د چوترې په منځ کې دسترخوان ویډ او د لوبیا کاسې پرې ایښودل شوې وې. ملګري له لاس مینځلو وروسته ډوډۍ ته راټول شول. انور شاه د څراغ رڼا کې مبارز ته متوجه شو. له غنمرنګې ځوانۍ سره یې سوچه ږیره ډېره ښه ایسېده. شونډه یې پټونه نیولې وه او په لمر وهلې څېره یې د ستړیا نښې ښکارېدې. لوی شوي ویښتان یې کړۍ کړۍ په غوږو راپراته وه. کوچنۍ خولۍ یې پر سر او څادر یې په غاړه کې پروت و. د واسکټ له جیبه یې د قلم تر څنګ د مخابرې کوچنی انتن هم راوتلی و. مبارز د څښاک د اوبو پلاستیکي کوزه ورپورته کړه. اول یې د کاسې ملګري انجینر آصف ته ونیوله او بیا یې په 3 ساو اوبه وڅښلې. غاړه یې تازه کړه او ویې ویل، نن ځکه زه راغلم، ما ویل خبر به درکړم چې د کار ترتیب انشاءالله برابره دی. ټوله وویل ښه الحمدلله. مبارز وویل مشکل دا و چې اوس په تیرې نه پیدا کیږي او په امریکایي ټانګ له پتیرو پرته بل هیڅ شی تاثیر نه کوي. په کلاشینکوف او پیکاخ خبرېږي هم نه. مبارز زیاته کړه، دا ځل مې په ډېره خوارۍ یوه دانه پیدا کړه. زما یو شناخته کوچی دی، کجرخان نومیږي. کله کله د اخیستلو لپاره وسله هم را پیدا کوي. ډېر مخکې مې ورته ویلي وه چې وسله خو په پیسو هم پیدا کیږي، خو مهم شی ماین دی چې نه پیدا کیږي. هفته مخکې یې حال راکړ چې د بتنې د غونډۍ په برابر چې د روسانو په وخت کې دلته دفاعي خط و او ډېر ماینونه یې ښخ و. یو وخت چې د میږي په ولې یو د ټانک ضد ماین یې لیدلی و چې له خاورو رالوس شوی و. کدجر ویل چې هغه ورځ ورغلم، ډېر پسې وګرځېدم، خو اخیر مې پیدا کړ. خو دا چې ترې ډارېدم یوازې مې ځای په نښه کړ، نور مې کار پرې ونه لاره. کجر ویل چې په دې ساحه کې پلټنه پسې وشي، کیدای شي نور هم پیدا شي. ما ورته وویل چې نور یې ماته پرېږده. بله شپه زه او دی دواړه ورغلو. ماین مسالم سلامت راویست. دا څو ورځې زه په باغ کې پرې لګیا وم او د برقي پټاخې لپاره مې په برمه سوری پکې وکړ. مطلب نور زما له خوا کار خلاص دی، یوازې د ځای خبره پاتې ده چې بیا هم مشوره پرې وکړو چې کوم ځای به ښه مناسب وي. قاري افضل وویل ښه ماشاءالله چې مهم کار شوی دی. ځای ما هغه تاسو چې کتلی و همغه د ډم کلا سره د پله ساحه څرنګه ده؟ انجینر آصف وویل ځای خو یې همغه پل دی، ځکه که بل ځای یې ښخ کړو بیا به د تیر ځل کانه وشي. سړک ډېر پلن دی، موږ ماین یو ځای ښخ کړی وي، ټانک یې له څنګه بل ځای تیر شي او بیا که ورباندې انفجار هم شي تلفات نه واړوي، نو باید داسې تنګ ځای وي چې ټانک برسېره په ماین ورشي. دغه لار خو موږ ټولو وکتله، له همدې پله پرته مو بل داسې تنګ ځای پیدا نه کړ. مبارز وویل هغه خو په دې اعتبار ښه ځای دی چې پل تنګ دی او خطر یې نشته چې ټانک به خطا شي. خو دلته بله خبره ده، که موږ په پله باندې ټانک والوځاوه، یوې خواته که امریکایان وژنو، بلې خواته خامخا پل هم خرابېږي. خلکو ته به نه یوازې مشکلات جوړ شي، بلکې ټول خلک به وایي چې چاودنه د پله الوځولو لپاره شوې ده. دا جهاد نه دی، د وطن تخریب دی. دا اوس درګرد امدا تبلیغات کیږي.
انجینر اسیپ وویل دغه ټکي ته زما هم وروسته پام شو. له دې سره به راډیوګانې هم بیا لویه موضوع جوړه کړي چې د مټاخان ولسوالۍ لوی پل طالبانو په بمونو والوځاوه. قاري افضل وویل نو بیا ښه دا ده چې سبا تا او انجینر صاحب په همدې لار یو د موټر سایکل چکر ووهئ، کوم بل ځای انتخاب کړئ. مبارز وویل ملا خیرالله چیرې دی؟ انجینر اسیپ وویل هغه لاړ، زرمت ته ویلې چې د منصور صاحب له ملګرو شبنامې راوړم. مبارز وویل هو ما ورته ویلې وه، خو شبنامې دومره عاجلې په کار نه وي، انتخاباتو ته لا وخت شته، زه انشاءالله سبا ته خو به راشي. انجینر اسیپ وویل که سبا رانشي هم دومره خبره نه ده، اوس انشاءالله کسان پوره یو، ولې دغه نوی مجاهد ته لکه چې هیر شو. مبارز وویل هو بالکل، الله تعالی دې برکت پکې واچوي. که راشو اصلي موضوع ته نو چې په پل باندې موافقه نه کیږي بیا به مجبور یو چې 2 ماینونه ورته آماده کړو، تر څو یې پر سړک داسې په سارو کیږدو چې ټانک له هرې خوا راشي یو ماین ته برابر وي. انجینر اسیپ وویل دا خو ښه خبره ده، خو بل ماین موندل به بیا یوه میاشت انتظار غواړي. زه خو ولا نور بې صبره یم، دا د نیمه رخصتي تېره شوه خو تر اوسه مو ایله یو ټانک هم پورته نه کړ، کله ماین کشف شي، کله ټانک خطا شي او کله بل څه. مبارز وویل خیر دی، په جهاد کې تکلیفونه وي، دا ټول مشکلات په زغمو، خو حوصله به له لاسه نه ورکوو. که ټانک پورته شي یا نه، خو دا چې موږ خپل کوښښ کوو الله تعالی به اجر راکوي. داسې به وکړو خیر دی، څو ورځې به نور هم صبر وکړو، په هغه ځای کې انشاءالله نور ماینونه هم پیدا کیږي، تر هغه به زه یو بل ماین هم پیدا او آماده کړم، دا ځل به 2 ورته کیږدو، انشاءالله داسې خوندور کار به وشي چې د ټول کال ستوماني به ورسره ختمه شي. د ماخوستن له لمانځه وروسته چې مبارز په چوتره باندې ویړه بستره کې وغځېد، په خوب کې هم د ورځې غوندې سرګردانه و. ټوله شپه یې کجیر کوچی په خوب لید چې دواړه په دښته کې په روسي زنګ وهلیو ماینونو پسې ګرځېدل.